د 1 میلیون افغانیو په ارزښت 222 تنو بېوزلو سوالګرو ته 7 قلمه خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. یا سوالګر چې د خوست ښار په مختلفو ساحو کې سوال کوو د اسلامي امارت له لورې راټول شوي او اړینې مرستې ورسره وکړي. د مسؤلینو په وینا چې دوی ورسره له پخوا ثبت او رجستر وو، په راتلونکي کې به له دوی سره نورې مرستې هم ترسره شي. خلک چې کله مستحق وي دا میک ثبتوي ځون سره په دې کې داخل ته خلک شته چې معذوره وي معذوره وي دغه مرسته مستحق نه وي، معذوره یا میک شفانه ته ورکوه. کوم خلک داسې وي چې د غوي میک سره مخته در خلک معرفي کړي دي ته ورکوه، او کوم خلک چې ریغوي په صحت ریغوي د مشرولۍ ته ورکوه، شرولۍ ځون سره ثبتوي، کور ورکوي، کور نسیه. د غړمن سوالګر د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه خوښ دي او دوی وایي له دې وروسته به سوال ته نه مخه کوي او دا مرستې به د دوی ډېرې ستونزې حل کړي. هغه لغړه بعد زه ناست یم، دوی مې ساتي، خدای مې ساتي، دوی مې د خپله هغه د خلخاني عزت مې کوي، هغه مې کوي. بس لغړه شي چې ناست یم د الله هیلې ته، نور مې د خلخاني هغه اسلامي امارت کوي. موږ له دوی نه اوس هم خوشحاله یو چې موږ سره دوی کومک کوي، لاس را سره وړي، د بلې چارې والا موږ نه یو. موږ له دوی نه ډېر خوشحاله یو چې موږ سره مرسته کوي. موږ بیا بازار ته نه ځو، بیا چې ځو چې مشکل پیدا کړو، چای ما لا چې لا مریضي لا بر شي بیا ووځو، دغسې نه وځو. د یادونې وړ ده چې له دې څخه مخکې هم اړمنو سوالګرو ته مرستې ویشل شوي او یو شمېر سوالګرو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده.